اچار اچار. د څه شي اچار؟ د ګوړې اچار. جوړونکی ننګیال ناشنا. قدرمنو اوریدونکو سلام. هغه فوق‌العاده کمیسیونونه هم کم شول، هغه چې د هرې خبرې لپاره به جوړېده او بیا به د کار او فعالیت نتیجه هیڅ کله هم نشوه ښکاره. د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو. په خبرونو کې پند خبرونه دغه دي. دولتي مامورینو له چهارشنبې نه هم پخوانۍ پنجشنبه جوړه کړه. تیره شپه کوڅه ډبو سپیانو یو تن ښاري په ونه وخېژاوه او یو تن د ښځو د حقونو مدافع خپله میرمن په دې ګناه ووهله چې د مارچ د 8 په هغو مراسمو کې یې ګډون نه و کړی په کومو کې چې په ښځو سوغاتونه ویشل کېدل. د خبرونو خېټې. دولتي مامورینو له چهارشنبې نه هم پخوانۍ پنجشنبه جوړه کړه. بې خبر آژانس خبر راکوي چې دولتي مامورین اوس د چهارشنبې په ورځ پس له غرمې لکه د پخوانۍ پنجشنبې له دفترونو یو غیبیږي او تښتي. خبر زیاتوي چې کله حکومت د پنجشنبې نیمه رسمي ورځ هم پوره عمومي رخصتي کړه، نو مامورین خواران چې د پنجشنبې د نیمې ورځې په رسمیاتو او نیمې ورځې په رخصتي آموخته وو، له عادت سره سمې له چهارشنبې نه پنجشنبه جوړه کړه. د مامورینو د چارو ماهرین وایي چې که د مونږ مامورین کاري ابتکار نشي کولای، نو له چهارشنبې نه د پنجشنبې جوړولو ابتکار خو یې وکړ. دا هم د فخر ځای دی. تیره شپه کوڅه ډبو سپیانو یو تن ښاري په ونه وخېژاوه. در په در آژانس خبر راکوي چې پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې یو تن ښاري ناوخته له یوه واده څخه کور ته روان و او په لاره کې د کوڅه ډبو سپیانو د یوې غټې ډلې له ګزمې سره مخامخ شو. خبر زیاتوي کله چې د سپیانو ډلې سړی تش لاس او وارخطا ولیده، نو پوه شول چې ویریږي او له دوی سره د مقابلې جرأت نه لري. هماغه و چې ټولو په یوه چیغه د سړي پر خوا ورمنډه کړه. سړي چې د سپیانو دغه ناببره یرغل ته پام شو، نو رښتیا یې هم سپینې وتښتېدې او حیران پاتې شو چې څه وکړي. په همدې وخت کې د سړک پر غاړه ولاړې ونې ته پام شو او په یوه منډه یې سر ته وخوت. سپیانو چې ولیدل سړی په ونه وخوت، نو په کړنچا یې په بله خوا منډه کړل او لاړه. او یو تن د ښځو د حقونو مدافع خپله میرمن په دې ګناه ووهله چې د مارچ د 8 په هغو مراسمو کې یې ګډون نه و کړی په کومو کې چې په ښځو سوغاتونه ویشل کېدل. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د ښځو د حقونو نوموړی مدافع هغه وخت د خپلې میرمنې له دغې اشتباه نه خبر شو کله چې د څو ولایتونو له سفره راستون شو. خبر زیاتوي چې نوموړي څو ولایتونو ته د دې لپاره سفر کړی و چې هلته ښځې له خپلو حقونو خبرې او د مارچ د 8 په مراسمو کې ګډون کولو ته تشویق کړي. نوموړی چې د ښځو د حقونو د دفاع د یوې مؤسسې لخوا لیږل شوی و، له راستنېدو وروسته د ماشوم زوی له خولې خبر سو چې میرمنې یې د مارچ د 8 د هغو مراسمو په غونډه کې برخه نه واخیستې په کومو کې چې سوغاتونه ویشل کېدل. نو فوراً اعصاب خراب او ښځې دومره ووهله چې هغه د چا خبره د بړستنې کړه. د خبرونو دا چې واده په هوټل کې ښه دی او که په کور کې، په دې هکله خلک د نظر اختلاف لري او هر څوک د خپلو ګټو او اسانتیا په تناسب سنجوي. لکه داسې
هو سړیه، دغه د بخملي واده په هوټل کې کومه چې خسرخیل یې لندانه ته راغلل، ورته ووایه چې موږ واده په هوټل کې کوو. ولې په هوټل کې؟ د دې لپاره چې سړی عصري ښکاري او ټول خلک به بیا وایي چې د پلانۍ د لور واده په هوټل کې وشو. رښتیا وایي پلاره، اوس ټول خلک ودونه په هوټل کې کوي. د هوټل واده خو رښتیا هم کوي، نه سړی کار کې ستړی کیږي او نه هم سرګردانه وي. په کور کې خو سړی سم لیونی کیږي. ځه زویه، غم یې مه کوه چې دا ټوله دنیا یو خوا شي، هم په کور کې به یې ونه کړم. د موږ ګټه څه ده پکې چې ټول هوټل ته اړم یې؟ ګټه مو څنګه نشته؟ له کاره به بېغمه یو، کور به مو نه چټلیږي، لوښي کپړې به مو نه ماتېږي او نه به ورکېږي. دا به څوک نه وایي چې د ما قدر ونه کړ، ما ته یې د ډوډۍ په وخت کې ست ونه کړ. زه یې وړاندې کښېننولم، د ما بړستن زړه وه، د ما توشکه پستنه وه، د ما سر ته بالوش کښېنښود. هغه له واده وروسته چې بیا د خلکو د لوښو کپړو جنجالونه پاتې وي، یو وایي پیاله مې کمه ده او بل وایي غوری مې کم دی، او 2 ورځې چې هغه د خلکو پرشونه او سامانونه یو ځل راوړو او بیا یې له واده وروسته بیرته ورته پاکوو او وروړو. د هغه به هم وشي، بلا ورپسې یوه ښځه به راغواړي، 10 به یې اولادونه ورسره وي، بیا به خبرې هم کوي. دغه یې هم خیر، هغه د چا چې بیا چادري ورکوي او د چا بوټان، او نیغه به درته ولاړه وي چې چادري مې را پیدا کړه. خوشحاله کېږي هم نه څوک، لا چې یو پنډ خبرې هم درپسې کوي. او ساده خلکو دغه شیان یې سنجوي او دا یې نه سنجوي چې د هوټل په واده کې هېڅ شی نه راته پاته کېږي. تش لاس ورسه او تش لاس ترې راسه. ځه هغه دی ولور خو دې را مخکې ترې اخیستی دی، ولې وارخطا یې؟ یوازې ولور نه دی، نور ډېر شیان دي. په نورو شیانو پسې دې بلا شي. هغه لور چې مې له زوم سره په تخت ودرېږي او فلم ډک سي، یوه پاچاهي ارزي. مورې، هغه خپلوان چې بیا ګل پاشان او نور شیان پرې شیندي، هغه د سندرغاړې سندره چې وایي په بسم الله قدم را واخله ښایستې ناوکۍ، خو یې نه ښیه. هو مورې، چې دا ټول شیان بیا په فلم کې ثبتېږي. او لورې، دوی همدا هوټل ډېر ښه دی، خامخا یې په هوټل کې کوو. غلې سې احمقانو، زه بیا خوشحاله یم چې ښځه زوی او لور لرم. ولې په موږ څه شوي دي؟ یو هم د 1 روپۍ عقل نه لرئ، ککرې مو له بوسو ډکې دي. ولې پلاره؟ او ساده، د کور واده د نجلۍ د پلار کور مړوي، کور ډکوي. څنګه؟ چې کمې ترې واخلم نو 1 خروار وریځې خو ترې اخلم، 2 خرواره لرګي، 10-15 دا 2 مني پیپان غوړي، اوړه، بوره، چای، غوښه، د دیګ مساله، ترکاري، پیپسي، وچه او تازه میوه، چای او صابون، مالګه او مرچ، تیل او موبایل، د موبایل کارتونه. پلاره موبایل څه کوي؟ ولې جنراتور ته نه پکار کېږي؟ او رښتیا والا. نو دغه ټول شیان چې ترې اخلم او له دغو ټولو نه یې له 3مه برخه مصرف سي. او ساده ګله، هغه 2 برخې راته پاته کېږي، بیا نو مزې کوي. او اوس دغه ګډې وډې هم واورئ. والکه دا څومره ځنډ دی وکړه؟ پلاره په موټر مې یو سړی وواهه. سړی دی وواهه؟ ولې؟ ما ویل ته ودرې چې په موټر دا سړی څنګه وهل کېږي. نو د سړي وهلو ته دې څنګه سودا شوه؟ واحمقه! خو تر اوسه مې یوازې سړی نه و پرېوالی. خورې له چا سره راغلی؟ شربت را سره و. د څه شي شربت؟ هغه د ترور زوی مې درته ښیم. هغه یادوي؟ او ښه خو داسې ووایه چې شربتی را سره و، زه دې حیران کړم. هغه سم نوم اخیستل دې هم نه دي زده. پلاره؟ ازویه څه دې ویل؟ و پلاره، نن مې بیا مور ډېرې ښېراوې درته کولې. څه ډول ښېرای کولې زویه؟ ویلې چې خدای دې په داسې ښځه واړوي چې د ما په ارمان شي. رښتیا؟ و په خوله دې برکت شه زویه، ایله چې دی د ما په زړه برابره ښېرا کړې ده. وای مړ شوم، وای نور نه پاتې کېږم، وروستی شېبې مې دي. وای ځه سړیه، نه مړ کېږې، هسې وارخطا یې. څنګه نه مړ کېږم و ښځې، اوس بزرګ هم شوې. سړیه بزرګه نه یم، ما ته مې خپلې طالع معلومې دي.
پلار هغه کلنګي چرګ جنګوم. تا هغه بل وجنګوه زویه. هغه تښتي پلاره. د سړي اولاد شه کلنګي زه خپله جنګوم. پلاره ښه و چې زموږ سپی ونه تښتېده، که نه بیا به مو دا خلکو ته څنګه کاته. تا لیوې بچو چې زورور سو، که نه له تا سره مې یو ځای سپورې شکنې ته کېنوو. پلاره چې دغومره یعنې بډوډې او زړونه دې په ما خوړلې وای، نیمه دنیا به مې درته راڅملولې وه. دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدي، عبدالرحمن، صادق سپینغر، حسیب الله جلالزی او